بهر ته سړی لاړ شي د آرام دپاره چرته سړی لاړ شي او ښایي هغه به هم ولړي په وینو ښایي هغه به هم ولړي په وینو که د ژوند دپاره نور ته سړی لاړ شي نو د چا خلاف جهاد ورته پکار دی نو د چا خلاف جهاد ورته پکار دی که په دې وخت کې سنګر ته سړی لاړ شي نو ما سره زمونږ ډېر ګران سید کریم شاه صاحب ولاړ دی کریم شاه صاحب د اختر مبارک شه سال دی ډېره مهرباني تھینک یو ویری مچ زه ډېر شکریه ادا کوم د شمشاد ټي وي او نظار تاسو مو ته د مکاره کا ته د خپلو ملګرو سره او ټولو پښتنو سره مو دعا سلام وکړو عید مبارکۍ ورکړو څه ویل غواړې سړي په زړه کې څه دي بس موږ داسې غواړو چې لکه چېرته دلته څومره امن او امان ده او سکون ده او ډېر خوشحالۍ سره ټول مو لر و بر پښتانه ناست یو او موږ غواړو چې الله تعالی دا نمونه خوشحالۍ دا نمونه امن مو په پاکستان افغانستان کې بلکې ټول په نړۍ کې کوم ځای کې پښتانه اوسي الله تعالی دا ټولو ته امن او خوشحالۍ ورکړي امین چې چېرته چېرته پښتون اوسي زمونږ دا دعا ده چېرته چېرته مسلمان اوسي چېرته چېرته انسان اوسي خدای دې ورته امن ورکړي قرارې دې ورکړي او خدای دې زمونږ دا وطن هم د ترقۍ او پرمختګ په لاره سم کړي ډېره مهرباني بس زه به یو شعر درته وایم ته ویلو څه وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم ډېره مهرباني ډېره مهرباني رازق کاکا ته چې ګورم ما ته د پښتو هغه ټپره یادېږي چې په خپو معذوره یم تلی نه شم د ننګ په لار په ډنګورو در سره ځم رازق کاکا اختر دې مبارک ستاسو دې مبارک شي زما طرفه تاسو شمشاد چې څومره ګروپ ته مالکان ته لرو بر پښتنو ته اختر مبارکي څنګه یې طبیعت دې څنګه دی ښه یو ګزاره کوو الحمدلله مسافري بس کې نه نو بس کوشش کوو څه کار دی چې عمر سره پښتنو دا ژوند داسې دی که اختر راشي نو هم په هغه ورځ باندې هم په کور کې جړاګانې دي مور وایي ګلخان نشته پلانې نشته ډینګلې نشته پخوا به د اختر موزه کو کور ته به راغی ما په دواړه مخه ښکل که خادرو پښتنو په کور کې راشي نو هم ویري پکې لکه ډېر سرونه دلته څه په سعودي عرب کې څه په دوبۍ کې څه په یوروپا کې مزدورۍ کوي دا بدبختۍ او دا بدنصیبۍ دا به زمونږ کله ختمېږي دا خو د رزق خبرې هم دی زمونږ خو په دغې هم عقیده ده چې کوم ځای رزق یې هغې پسې بری الله ګرځوي نو دې نه علاوه به سړی څه ووایي پښتنو دا رزق هسې ډېر بېشلی نه او دا ورسره ده ډېره مننه ستاسو هغه یو خوب دی چې مې خوبونه ورسره تللي دي د زندګۍ نه مې خوندونه ورسره تللي دي او چې په دې پورې کنډه وتله چې په دې پورې کنډه واوړې د یوازې نه وه چې په دې پورې کنډه واوړې د یوازې نه وه د ډېرو خلکو امیدونه ورسره تللي دي او زما قاتل ته د فرار لاره معلومه نه وه زما قاتل ته د فرار لاره معلومه نه وه زما د خوانه لښکرونه ورسره تللي دي او زما د چم د کونډې زویه چې به راشي که نه زما د چم د کونډې زویه چې به راشي که نه مور به دې وي د دوا غرونه ورسره تللي دي شاهد خان ته خواست کوم